د بوډا او سیند د ناول اوومه برخه. له ځانه سره یې وویل له هغه نه د مزي بدله واخله. مجبور یې کړه چې د مزي پیسې ورکړي. بوډا د کب خیزونه نشو لیدای. یوازې د سمندر په اوبو کې د هغه د خیزونو شپهار اورید. د مزي تیز سرعت د هغه لاسونه پرې کول، خو دا ورته کومه نوې خبره نه وه. دی له پخوا پوهېده چې همداسې به شي، او دومره یې پام کاوه چې د لاس ټپي او پاسته ځایونه ژوبل نشي، او یوازې پیړ او زیږه ځایونه یې پرې شي. بوډا فکر وکړ که هلکه یې را سره وای د مزي کړۍ به یې راته لمدوله. هو، که هلکه یې دلته وای، که هلکه یې دلته وای. مزه یې همداسې یو مخ له کښتۍ نه سیند ته روان و، خو تر مخې لږ ورو، او بوډا کوښښ کاوه چې کب حتی د مزي هره ذره ځان ته ورکش کړي. اوس یې سر له تختې او ډولفین د غوښې له هغې ټوټې جګ کړ چې مخ یې ورپورې نښتی و. ویرېده چې زړه به یې بد شي او کانګې به ورشي. نو مخ یې پاک کړ او ښی لاس یې د کښتۍ له څنډې په اوبو کې پرېمینځه، او همالته یې په مالګینو اوبو کې لاس ونیو، او تر هغې یې څار کاوه چې د سهار لومړنۍ رڼا خوره شوه. فکر یې وکړ کب بیخي د لمر خاته خواته روان دی. معنا دا چې ستړی شوی دی او د جریان سره ځي. زر به دورې وهلو ته راوګرځي، بیا به نو زموږ ریښتونی کار شروع شي. کله چې یې پام شو چې ښی لاس یې ډېر وخت په اوبو کې نیولی پاتې دی، نو راویې ویست. بوډا وویل د نر لپاره دا کومه بده خبره نه ده چې درد یې معنا ولري. مزه یې په ډېر دقت ونیو چې د لاسونو کوم خوږ ځای یې وننښلي. د مزي ټول زور یې په نور ځان راوست چې چپلاس له کښتۍ لاندې اوبو ته ورننویستلی شي. بوډا خپل چپلاس ته وویل ته هم ښه یې، ډېر بد نه یې، خو یوه شېبه رانه بیخي ورک شوی وې. بوډا له ځانه پوښتنه وکړه ولې له دوو سمو لاسونو سره نه یم پیدا شوی؟ دا نو زما ګناه ده چې چپلاس مې هم د ښی لاس ونې تکړه نه دی. ولې خدای ته خو معلومه ده چې همدې لاس مې هم د زده کړې څومره فرصتونه لرل. که څه هم تېره شپه یې ښه کار وکړ، ډېر بد نه و، او یوازې یو وار غونج شو. که یو وار بیا هم غونج شي، نو تر هغې ښه دا ده چې په مزي پرې شي. په همدې وخت کې ځان ته پام شو او پوه شو چې فکر یې ګډوډ دی. باید د ډولفین لږ غوښه وخوري. له ځانه سره یې وویل خو زه یې نشم خوړی. دا چې په کانګو کولو بیرته کمزوری شم، نو ښه دا ده چې هېڅ یې ونه خورم. که پوهېږم چې که دا غوښه وخورم نو په معده کې یې نشم ساتلی، ځکه ما ولیده چې مخ مې ورپورې نښتی و. خو اوس د زور زیاتولو لپاره مناسبې غذا خوړلو ته ډېره ناوخته ده. ځان ته یې وویل ته څومره احمق یې، خو هغه وزر لرونکی کب چې پاتې دی ویې خوره که نه. وزر لرونکی کب پاک او خوراک ته برابر و. بوډا په چپلاس راکش کړ، خولې ته یې کړ، لشي او هډوکي په پام سره وژویل. کب یې له سره تر بیخه ټول وخوړ. بوډا فکر وکړ د دې کب غذایي ارزښت تر ټولو کبانو زیات دی. که هېڅ هم نه وي، هغه زور سړي ته ورکوي چې زه ورته اړتیا لرم. هغه کار مې چې له لاسه کېدو نو ومې کړ. اوس پرېږده چې کب دورې ووهي او مقابله شروع شي. کب هغه وخت دورې شروع کړې چې په سیند کې د بوډا درېیمه ورځ وه، او سپوږمۍ د درېیم ځل لپاره راختله. بوډا د مزي له تاوېدو نه د کب دوره نشوه تشخیصولی، ځکه چې ډېر تیز تاوېدو. پام یې شو چې مزی ډېر کم سست شوی دی. ورو ورو یې په ښی لاس کښتۍ ته ورکش کړ. د هر وار په کش کولو سره به مزی دومره سخت شو چې ښکېدلو ته به نږدې شو. ډېره کمه اندازه مزی به کښتۍ ته راغی. مزی له اوږې راښکته کړ، په دواړو لاسو یې ونیو او کرار کرار یې کښتۍ ته راوړ. له دواړو لاسونو یې داسې استفاده کوله چې څو شنو وي مزی یې د ځان او پښو په وسیله کښتۍ ته ورکش کړي. کله چې یې مزی کښتۍ ته راښکه، نو زړو او اوږدو پښو یې د مزي د کش کولو په وخت کې له رېږدېدا سره سره د یو محکم محور رول لوباوه.
بوډا وویل آخر یې په دورو شروع وکړه. غټه دوره وهي. بوډا ونه شو کړای چې کښتۍ ته بیرته مزی کش کړي. مزی یې دومره کش نیولی و چې له ډېر شخوالي ترې اوبو دارې وهلې. ناڅاپه مزی سیند ته ورکش شو او بوډا ورته ګونډې ووهلې. زړه یې نه غوښتل خو مزی یې تورو اوبو ته ورخوشې کړ. بوډا وویل کب نیمه غټه دوره وهي. فکر یې وکړ چې څو کولی شي مزی باید کلک ونیسي چې د کب دوره را لنډه شي. ګوندې تر یوه ساعت پورې راووځي او ویې وینم نو اول باید راضي کړم او بیا یې مړ کړم. خو کب تر 2 نورو ساعتونو هم ورو دورې وهلې. بوډا په خولو کې ډوب و چې مغز او هډونه یې ټول ستړي وو خو د کب دوره هم وړه شوې وه. بوډا د مزي له کشه پوهېده چې کب له دورو سره ورو راخیږي. تر 1 ساعت پورې د بوډا سترګې جال جال کېدې او د بدن خولو یې سترګې د سترګو او تندي زخمونه سوځول. د سترګو جال جال کېدو ته نه و خفه چې د مزي په راښکلو څومره زور یې کاوه نو سترګې یې جال جال کېدلې. عادي خبره وه خو دې ته خفه و او په اندېښنه کې و چې دوباره کمزوره شوی و او سر یې ګرځېد. وی ویل تر دې ځایه مې چې راوستو خدای دې نور زور هم راکړي. 100 وارې به خدای پاک ته دعا ووایم خو اوس دعا نشم ویلی. بوډا له ځانه سره فکر وکړ مجبور یم چې ویې وایم زه خو وروسته به یې بیا ووایم. په همدې وخت کې د مزي لړزېدو ته پام شو چې په 2 لاسونو یې نیولی و. مزی ډېر سخت شخت او دروند شوی و. بوډا فکر وکړ تازه کب به د مزي سر په سیم ووهي. بې له دې چې بله چاره نه لري مجبور و چې دا کار یې کړی وای. کیدای شي په همدې وهلو له اوبو راووځي خو دا به ښه وي چې یو څه نور هم په اوبو کې دورې ووهي. همدا زخم یې هم بس دی خو که پورته ټوپ کړي نو زخم به یې پراخه شي چې چنګک پرې څیرلی دی. ویریږم که زخم یې پراخه شي نو چنګک به یې له خولې ووځي. بوډا وویل کبه راونه وځي کبه. کب څو وارې نور هم مزی په خپلو نیشونو وواهه خو هر وار به یې چې سر خوځاوه سړی به لږ مزی ورخوشې کاوه. بوډا فکر وکړ د کب هم دومره درد بس دی باید تر دې زیات ژوبل نشي. زه یې د درد په کیسه کې نه یم خوږیږي دی خو ویریږم چې درد به یې لیونی کړي او بیا به یې نشم ټینګولی. څو شېبې وروسته نو کب نور مزی په نیش نشو وهلی. بیرته یې ورو دورې شروع کړې. اوس نو بوډا زر مزی کشتۍ ته راټولاوه خو بیا ورته ځان کمزوری ښکاره شو. په چپ لاس یې له سینده یو څه اوبه راواخیستې او پر سر یې واچولې. بیا یې لږې ډېرې اوبه راواخیستې پر سر یې واچولې او په څټ یې هم ومږلې. بوډا وویل د بدن هیڅ برخه مې نه ده ښخه شوې. کب به زر د باندې راووځي او زه هم دوام ورکولی شم. دوام ورکړه او خبرې مه کوه. د کښتۍ په لیندۍ کې یې ګونډې ووهلې او څو شېبې نور مزی هم شاته راټول کړ. څو چې کب خپله ستره دوره وهي زه به لږ آرام وکړم. چې څنګه رانږدې شو ورپاڅېږم او خپل کار شروع کوم. بوډا بد اندېښمن شوی و چې د کښتۍ په لیندۍ کې آرام وکړي او کب هم په خپله یو وار بیا دوره وکړي. بوډا بې ضرورته مزی کښتۍ ته راټول کړ او په همدې وخت کې د مزي په کش پوه شو چې سوس شوی او کب د کښتۍ خواته راغلی دی. په 2 پښو نیغ ودرېد او ځان یې د محور غوندې محکم کړ. مزی کښتۍ ته داسې راښکلو لکه څوک چې څه شی اوبي. بوډا وویل هېڅکله دومره نه وم ستړی شوی. باد هم لګېږي چې د کب په بیولو کې مرسته کوي. دې باد ته ډېر اړتیا لرم. بوډا وویل څو چې یو بله دوره کوي زه به دمه وکړم. اوس ډېر ښه شوی یم بس چې 2-3 دورې یې وکړې نیسم یې. د پوزکې خولۍ یې سمه په سټ ایښې وه او خپله د کښتۍ په پوز سور و. د مزي له کشه پوهېده چې
کب دوره وهي. بوډا وویل ای کبه ته د خپلې ګرمې دورې وهه، خو چې را وګرځېدې نیسم دې. د سیند اوبه پورته راختلې وې، خو د نسیم خوږې وږمې لګېدې او بوډا هم ورته اړتیا لرله. بوډا وویل لږ د جنوب او لویدیځ خواته تاویږم، په سیند کې څوک نه ورکېږي او جزیره هم ښستره ده. کب دریمه دوره وهله چې سړي په اول وار ولید. په دویم وار یې کب د یوې تورې تیارې غوندې ولید چې د کښتۍ لاندې تېرېدو. بوډا بیخي باور نه کاوه چې کب به دومره غټ او اوږد وي. بوډا وویل فکر نه کوم چې دومره غټ دې وي. نه دومره نه دی. خو کب هماغومره غټ و لکه څومره چې ده تر کښتۍ لاندې لیدلی و. کښتۍ ته د 30 مترو په اندازه نږدې راغی. بوډا د اوبو پر سر ولید، لکه یې د غټ لاره له تیغه لږ لوړه وه. د تیزو نیلي اوبو پر سر یې پلنې پرې او ارغواني پټۍ ځلېدلې. د کب لکۍ شاته ټیټه شوې وه. دا چې کب کښتۍ ته نږدې لامبو وهله نو بوډا یې غټه تنه او ګرد چاپیره نري خطونه او خالونه ولیدل. شاتنی وزرونه یې لاندې نیولي وو او د سینې وزرونه یې پرانیستي وو. دا وار چې کب دوره وهله نو بوډا یې دواړه سترګې او ترڅنګ 2 نور خړ کبان ولیدل چې د ده په څنګ کې یې لامبو وهله. دې 2 کبانو به غټ کب ته کله ځان ورنږدې کړ او کله به یې ځان ترې لرې کړ. کله کله خو به یې بیخي د غټ کب تر چینې لاندې لامبو وهله. دا دواړه د مار ماهي غوندې تاو راتاو وو. بوډا په خولو کې ډوب و، خو دا خولي یې د لمر له تودوخې نه وې بلکې یو بل شي خولې کړی و. هر وار به چې کب ورو ورو دوره وهله بوډا به مزه کښتۍ ته راکش کړ. بوډا ډاډه و چې تر 2 نورو دورو وروسته به دی فرصت ومومي چې په دې سر یې په نیزه ووهي. بوډا فکر وکړ نو کب ولې ځان ته نږدې او بیا نږدې کړم. زما یې له سر سره څه کار دی، باید زړه یې په نښه کړم. بوډا وویل. بوډا غلی شه او ځان تکړه کړه. په 2مه دوره کې یې د کب ډډې له اوبو راووتې، خو له کښتۍ لرې و. په بله دوره کې ښه پورته راوخوت، خو له کښتۍ لرې و. بوډا پوهېدو چې که مزه یې لږ نور هم کښتۍ ته راټول کړي نو د کب خواته به ورشي. خنډینه نیزه یې له ډېره وخته تیاره ساتلې وه چې د سپک مزي کړۍ یې په ټوکرۍ کې وي او د مزي هغه بل سر د کښتۍ د لیندۍ په خادۍ پسې تړلی و. کب به چې کښتۍ ته نږدې دورې کولې نو آرام او ښکلی ښکارېده او یوازې غټه لکۍ یې خوځوله. بوډا نور هم کښتۍ ته مزی ورکش کړ چې را نږدې یې کړي. کب څه را نږدې شو، خو په لوټ واوښت، ځان یې سم کړ او بله دوره یې شروع کړه. بوډا وویل ومې خوځاوه، بس ایله چې ومې خوځاوه. بوډا یو ځل بیا ځان کمزوری احساس کړ، خو په ټول زور یې کب هماغسې نیولی و. بوډا فکر کاوه چې کب ګنې رښتیا هم ده وخوځاوه. کیدای شي چې دا وار یې کښتۍ ته رانږدې کړم. بیا یې فکر وکړ او ویې ویل ای لاسونو مه ځای کش کړئ، ای پښو کلکې شئ، ای سره نیغ شه، پام دې وي چې هېڅ وخت دې چاته سر نه دی ټیټ کړی. دا وار کب کښتۍ ته رانږدې کوم، خو کله چې بوډا له خپله ټوله زوره کار واخیست او مخکې تر دې چې کب کښتۍ ته رانږدې شي په راښکلو یې شروع وکړه. کب یو وار بیا لوټ وخوړ، ځان یې سم کړ او په لامبو لامبو لرې ولاړ. بوډا وویل کبه کار څنګه وې، ته باید مړ شي، خو آیا ته هم مجبور یې چې ما مړ کړې؟ له ځانه سره یې وویل چې په دې ډول کار نه کیږي. خوله یې داسې وچه شوې وه چې هېڅ یې هم نه شو ویلی، خو لاس یې پورته کړ او اوبه یې راواخیستې. فکر یې وکړ چې دا وار یې باید کښتۍ ته رانږدې کړم، تر دې نور زیات د دورو حوصله نه لرم. خپله یې وویل هو ښه حال دی، تر قیامته ښه حال دی. په دې پسې دوره کې نږدې و چې کب یې د کښتۍ تر څنګ وشلی وای، خو کب بیرته ځان سم کړ. کرار کراره یې لامبو شروع کړه او له کښتۍ
وړاندې شو. بوډا فکر وکړ ای کبه ته دې لکه چې په دې کارونو ما وژنې، خو حق لرې ګرانه وروره، ما هېڅکله تر تا غټ ښکلی آرام او ظریف موجود نه دی لیدلی. راځه ما مړ کړه، زه په دې کیسه کې نه یم چې څوک د چا له لاسه مري. بوډا فکر وکړ لکه چې ورو ورو لیونی کیږي، باید هوښیار اوسي. ځان هوښیار کړه او دردونه وزغمه. یا د کب غوندې داسې غږ چې په ډېره سختۍ اورېده وی ویل سره خلاصه شه، خلاص شه. کب 2 وارې نور هم هماغسې دورې وکړې او لرې ولاړ. بوډا فکر وکړ نه پوهېږم، خو بیا به هڅه وکړم. بیا یې هڅه وکړه او ویې لیدل چې دومره نږدې و تا به ویل په کښتۍ کې ننوځي. زه نه پوهېږم چې څنګه چل دی، خو یو بل وارې بیا هم زور اچوم. بل وارې په مزې دومره زور واچاوه چې نږدې و چې دی په خپله ورسره پرېوځي، خو پام یې شو چې مزه د کب سره راځي. خو کب بیرته ځان سم کړ او په کراره یې په بلې دورې پیل وکړ او لرې ولاړ. بوډا په داسې حال کې چې لاسونه یې نور سس شوي وو او سترګې هم سمې نه لیدل نشو کوی، له ځانه سره ژمنه وکړه چې بیا به هڅه کوم. یو بله هڅه یې هم وکړه، خو خبره هماغسې وه. په دې وخت کې سوچ وکړ ښه نو داسې د مخکې له دې چې په کار لاس پورې کړم، پام یې شو چې له کاره غورځېږي بیا یې کش کوم. دا وار چې څومره زور پکې و ټول یې وواهه، ورسره یې خپله ټوله اراده هم وکړه. مزه یې په خپل ټول ځان کش کړ. کب ورو ورو کښتۍ ته رانږدې شو، دومره رانږدې شو چې زنګنونه یې په کښتۍ لګېدل او له کښتۍ ورو ورو روان و. کب په همدغه وخت کې په همغه لوړ قد پلنې نقره‌يي تنې چې له نریو ارغواني رنګونو ډکه وه او اوږدوالی یې نه خلاصېدونکی ښکارېده تر کښتۍ لاندې تېر شو. بوډا نو مزه یې ور وغځاوه او پښه یې پرې کېښوده. نیزه یې دومره جګه کړه چې څومره یې جګولی شوه، څومره زور چې پکې و او څومره یې چې تازه موندلی و، په ټول یې نیزه خوشې کړه او د کب د سینې د غټ وزره شاته د کب په څنګ کې چې قد یې د بوډا له قد سره سم و او پورته تللی و ور ومنډله. بوډا پوهېده چې نیزه د کب په تنه کې ورننوځي. د ځان زور یې پرې ور واچاوه او تر بیخه یې پکې ننویسته. په دې وخت کې کب له اوبو راپورته شو، خو مرګ ورسره و. ځان یې راپورته کړ او خپل ټول پلنوالی او اوږدوالی، زور او ښکلا یې وښوده. داسې ښکارېده لکه په کښتۍ کې چې د بوډا په سر راځوړند وي. بیا په داسې شدت په کښتۍ کې وغورځېد چې د بوډا ځان او کښتۍ ټول یې لامده کړه. بوډا د کمزورۍ او بیمارۍ احساس کاوه او سترګو یې سم کار نه کاوه، خو د نیزې رسۍ یې پاکه کړه، له لاسو یې خوشې کړه. کب یې ولید چې په اوبو کې پړ مخې پروت دی او نقره‌يي سینه یې هوا ته نیولې ده. نیزه یې د کب د اوږو له زاویې نه یو څه د باندې منډلې وه او د کب د زړه وینو د سیند د اوبو رنګ بدل کړی و. د وینو رنګ اول داسې ښکارېدو لکه په نیلي سیند کې چې 1 کیلومتر لاندې سره غونډۍ وي، وروسته بیا د وریځو غوندې خورې شوې. کب نقره‌يي او غلی و او د اوبو له څپو سره لاندې باندې کېدو. بوډا په همغه کمزوري نظر چې په دغه وخت کې درلود کب ته ښه وکتل. د نیزې مزه یې د کښتۍ له خادې نه 2 وارې تاو کړ او د کښتۍ په لیندۍ پسې غوټه کړ او لاسونه یې پرې کېښودل. د کښتۍ د لیندۍ تختو ته یې وویل زما سر خلاص کړئ، زه بوډا ډېر ستړی شوی یم، خپل کب ورور مې وژلی او اوس باید د مرۍ غونې ورته وژاړم. بوډا سوچ وکړ چې باید پړی او رسۍ چمتو کړم چې کب له کښتۍ سره وتړم. کاشکې 2 نقره‌يي وای چې کښتۍ مو په یوه څنډه کږه کړې وای او کب مو ورپورته کړی وای. بیا مو د کښتۍ اوبه سیند ته ورتشې کړې وای، خو بیا هم دا کب په دې کښتۍ کې نه ځایېده. باید ټول شیونه چمتو کړم او کب له کښتۍ سره په مزي ښه کلک وتړم. د کښتۍ خاده سمه کړم او د کور پر لور راشپیلونه ووهم. بوډا لږ لږ کب د کښتۍ خواته ورکش کړ چې
مزه یې په غوږونو ورننه باسي او له خولې یې راوباسي او له سر نه یې د کښتۍ په لیندۍ پسې کلک کلک وتړي. بوډا وویل زړه مې غواړي چې له نږدې یې ووینم، لاسونه پرې ووهم او مچ یې کړم. هسې یې نه ښکلوم، په دې خاطر یې ښکلوم چې بخت مې دی. سوچ یې وکړ همغه دویم وار مې چې نیزه پرې ور ومنډله، کله چې په زړه مې وهلی دی اوس یې نو کښتۍ ته نږدې ورکش کړه، په رسۍ یې وتړه، مزه یې له لکۍ تاو کړه او یو ول یې په ملا راتاو کړه چې ښه کلک شي. بوډا وویل بوډا کار دې شروع کړه، له اوبو نه یې غوړپ وکړ. اوس چې جګړه ختمه شوه باید د مستور غوندې کار وکړم. سر یې پورته کړ، آسمان ته ځیر شو او بیا یې ښکار ته وکتل، په ځیر یې سپوږمۍ ته وکتل. بوډا وویل فکر نه کوم چې ماسپښین دی تېر شوی وي، باد لګیږي، دا مزی نور په درد نه خوري، په کور کې به یې بیا زه او هلکی پاک کړو. اوس دې وي. بوډا وویل کبه راځه، خو کب رانغی، بلکې چیرته چې وو همالته پروت وو، په اوبو کې غوټې وهلې. دا وار بوډا کښتۍ وروسته. بوډا چې کله کښتۍ وروسته او د کښتۍ له لیندۍ سره یې غوټه کړ، بیا یې هم باور نه کاوه چې کب د رښتیا هم دومره غټ وي. د نیزې مزه یې د کښتۍ له لیندۍ خلاص کړ، د کب په غوږونو کې یې ورننویست او له خولې یې راوویست. د کب له یوه ول یې د کب له پوزې هم تاو کړ. بیا یې د کب له یوه غوږه رسۍ وویسته او یو وار بیا یې د کب له پوزې تاو کړه او د دواړو مزو سرونه یې سره یو ځای کړل او د کښتۍ په لیندۍ پسې یې وتړل. بیا یې مزی پرې کړ او شاته ولاړ چې د کب لکۍ پرې وتړي. د کب رنګ چې ارغواني او نقره‌يي و، اوس په نقره‌يي اوښتی و او د بدن نرۍ کرښې د لکۍ غوندې کمې وې. د کب کرښې د انسان د لاس تر کرښو زیاتې وې. د کب سترګې د پریسکوپ غوندې وې، یا لکه د یوه عبادت کوونکي سترګې چې د عبادت کوونکو د صفونو په منځ کې ګوري او بې حرکته وي. بوډا وویل بس د وژلو یوازینۍ لاره یې همدا وه. بوډا له هغه یو غوړپ اوبه څښلو سره اوس ښه شوی و، پوه شوی و چې بیا هغسې حالت پرې نه راځي او سر یې هم سپک شوی و. وی ویل یاره زه خو چې ورته ګورم 800 کیلو دی، کیدای شي تر دې هم زیات وي، که له 2 برخې یې هم غوښه وه او 1 کیلو په 80 سنټه خرڅ شي نو پوهیږم چې څومره پیسې به شي. بوډا وویل د دې حسابولو ته مې قلم ته ضرورت دی، اوس مې هم سر همغومره نه ده سپک شوی لکه چې باید سپک شي. ګمان کوم چې ستر ډیماګو به نن زما په دې کار چې کړی مې دی وویاړي. ما په عمر کې د هډوکي خنډ نه دی لیدلی، خو لاسونه او ملا مې ښه سم خوږېدل. بوډا وویل نه پوهیږم چې د هډوکي د خنډ درد به څنګه وي، کیدای شي موږ ټول په پښو کې خنډونه ولرو خو نه پرې پوهیږو. بوډا کب د کښتۍ په لیندۍ شا او ملا پسې ښه کلک وتاړه. دا چې کب ډېر غټ و نو داسې معلومېده لکه بوډا چې په کښتۍ پسې بله کښتۍ تړلې وي. د مزي بله ټوټه یې راپرې کړه او د کب خوله یې پرې وتړله چې خلاصه نه شي او څومره چې ممکنه وي په سیند کې ورو او آرام لاړ شي. بیا یې د کښتۍ خاده ودروله، د هغې چنګک لرونکي لرګین لاستی او هغه اداره کوونکی لرګی یې تیار کړ چې د بادوان د لاندې برخې د خلاصولو لپاره یې ترې کار اخیست. بادوان ورو ورو پورته شو او کښتۍ روانه شوه. بوډا چې په کښتۍ کې اوږد پروت و د لویدیځ په لوري یې راشپیلونه وهل.